الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم او معزز ورونو، الله جل جلاله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او د صحت جامع مفتن وي. زموږ د نن ورځې موضوع بیا هم د بدنظرۍ دریمه برخه ده. د بدنظرۍ 14 تاوانونه. 11 د زړه خانه خراب شي. د نظر د حفاظت تر ټولو لوی انعام د الله جل جلاله قرب او نږدېوالی دی. د حسن مجازي څخه د نظر ساتل د حسن حقيقي د حاصلولو سبب ګرځي. یعنی څوک چې د حسن مجازي یعنی پردی ښځې څخه چې پناه کېدونکې ده د هغې څخه خپل نظر محفوظ وساتي، نو د حسن حقيقي چې هیڅ کله پناه نه لري، یعنی د الله جل جلاله د رضا د حاصلولو سبب به وګرځي. او په بد نظر سره دومره لرېوالی د الله جل جلاله څخه راځي که ورته معلومه شي، نو سړی به هیڅ کله بد نظر ونه کړي. په بد نظر سره یې د زړه خانه خراب شي او په زړه کې کشمکش وي، نو زړه یې هم کمزوری شي او د ډیری کسانو خاتمه د بد نظرۍ په وجه خرابه شوې ده. 12 د زړه مرض انجاینا ورپېښ شي. په بد نظرۍ سره په زړه کې انجاینا چې د زړه یوه ناجوړي ده پیدا شي، ځکه چې په زړه کې کشمکش وي. حسن یې خپل طرف ته کشوي او د الله جل جلاله بیره یې پورې وهي. په دې کشمکش سره په زړه کې انجاینا پیدا شي او دا انجاینا بیگانه ته په زړه ورکولو سره پیدا کیږي. 14 شرمګاه محفوظه نه پاتې کیږي. په بد نظرۍ سره شهوت په حرکت راځي، ځکه د کوم ښایست په وجه چې ګرم شي که هغه په لاس ور نشي، نو بیا د بدرنګې سره خپل خواهش پوره کوي. دا داسې ګناه او خبیث عمل دی چې آخري حد ته یې رسوي. د بد نظرۍ وروسته د شرمګاه محفوظه پاتې کېدل ناممکن دي. په دې خاطر الله جل جلاله د یغضوا من ابصارهم وروسته ژر ویحفظوا فروجهم ذکر کړل. معلومه شوه چې د چا نظر محفوظه پاته سو، د هغه شرمګاه هم محفوظه پاتې کېږي. 14 د مشتزنۍ مریض ترې جوړ سي. په بد نظرۍ سره معنی د خپل ځایه خوري، یعنی د ملا د تیر څخه راووځي، او د منیو دا خاصیت دی چې بیرته شاته نسي تلای. لکه څنګه چې د غولانځې ته شیدې بیرته نسي تلای، معنی هم چې یو ځل راووځي بیرته شاته نسي تلای. د بد نظرۍ نتیجه دا ده چې بیا د حلال او حرام فرق نه کوي. په حدیث شریف کې په دې هم سخت عذاب دی که څوک په لاس منی وباسي، د قیامت په ورځ به د هغه په لاس کې حمل وي. او په ناکحولیت یعنی لا سره منی ویستونکي باندې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی دی. په دې خاطر د بزرګانو نصیحت دی چې منی وساته. زمری په کال کې یو ځل صحبت کوي او شیر ورڅخه پیدا کیږي، نو کوم خلق چې کم صحبت کوي د هغه اولاد تکړه وي او دلاوره وي. د خپلې ښځې سره هم په صحبت کې اعتدال ضروری دی او ډېره جمعه د مرګ سبب هم کېدلی شي. وما علينا إلا البلاغ المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله جل جلاله دې لومړی ماته او بیا تاسو ټول مسلمانانو ورونو ته پرې د عمل کولو توفیق درکړي. د نورو اسلامي معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په لوی الله پاک سپارم. الله مو مل شه. وما علينا إلا البلاغ المبين.